غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. راځو د کتاب په 9مې برخې پیل کوو. په کانکور کې د جذب د قانون په مرسته بریا. د طبیعت نړۍ یو خنثی نړۍ ده. خنثی نړۍ د هڅې او کوشش ځای دی. ټولنه پر تاسو کار نه لري چې تاسو څه ډول کسان یاست او څه کوئ، خو په هر وخت کې د جذب قانون تاسو ته وایي که د بریالیو کسانو د بریا پر راز پوسئ، عملي یې کړئ، په خپل ژوند کې به ډېر څه لاسته راوړئ. دغه مهم ټکي تل په یاد ولرئ. هیڅوک له تاسو څخه ذکي او بهتره نه دی. تل لوړ فکرونه وکړئ او په خپل ذهن کې ورته ځای ورکړئ. ټولو بریالیو ښځو او نارینه‌و له داسې فکرونو څخه پیل کړي چې په لومړي سر کې حیرانوونکي وه. داسې غوښتنې چې له اوسنیو هغو سره توپیر درلود. دا به مو هم اورېدلې وي چې که مو په موخه پورې چا ونه خندل، هغو ته موخې مه وایاست. د پوهانو په اند تاسو باید داسې غوښتنې ولرئ چې وتوانیږئ هغو ته د عمل جامه ور واغوندئ او عملي یې کړئ. دغه کړنه مو د دې لامل ګرځي چې تاسو د خپلو لوړو خیالو پر لور حرکت وکړئ. که د خپل ځان لپاره محدودیتونه پیدا نه کړئ او لوړې موخې درته وټاکئ، په اصل کې به مو خپل ځان ته احترام کړی وي. په دې سره کولای شئ پر خپل ځان باندې باور پیدا کړئ او دا باور مو د دې لامل ګرځي چې خپل قدر وپیژنئ، خوشاله واوسئ او د خپلې خوښې وړ رشتې ته د بریالي کېدو انګېزه پیدا کړئ. خپلې موخې مو معلومې کړئ. دا چې ستاسو موخه په کانکور کې د خپلې خوښې وړ رشتې ته بریا ده، نو په اړه یې ډېر فکر وکړئ. د څه په اړه چې تاسو ډېر فکر کوئ، همهغه ته رسېدای شئ. فکر، خبرې، پر خپلو موخو فکر کول هغه څه دي چې تاسو له نورو معمولي زده کوونکو څخه بیلوي. له هغه زده کوونکو مو بیلوي چې تل د زده کړو په برخه کې د ستونزو په اړه خبرې کوي او فکر یې په همدې کې مصروف وي. هغه څه چې مو په ذهن کې دي د کاغذ پر مخ یې ولیکئ او په اړه یې ډېر فکر وکړئ. زده کړې مو مشخصې کړئ. هغه لارې چارې چې کولی سي د کانکور په ازموینه کې مو بریالي کړي ویې لیکئ. هغه څه چې زه دلته نوم درته اخلم د بریا ستراتیژي هغه څه چې کولی سي تاسو په کانکور کې بریالي کړي او په یو قوي محصل مو بدل کړي. د خپل ځان ښوونکی واوسئ. که مو په دې اړه فکر وکړ چې د خپل ځان ښوونکی یاست، ذهني وړتیا مو لوړیږي او خپل ځان جوړوئ. د خپلو کارونو مسؤلیت پر خپله غاړه واخلئ. په دې کړنې سره تاسو کولی سئ چې نور د شرایطو قرباني نه سئ، بلکې کولی به سئ چې د خپل ځان لپاره خپله شرایط برابر کړئ. داسې یو وخت ته رسیږئ چې نور به په دې اړه فکر نه کوئ چې څه به کیږي، بلکې خپله به په خپل لاس یو څه کوئ او کنټرولوئ به. له همدې نن څخه شروع وکړئ. د ځان لپاره داسې مهالویش جوړ کړئ چې هره ورځ مو د درس لوستلو ساعتونه زیات سي. هر ورځ مو مطالعه 1 ساعت مخکې شروع کړئ او 1 ساعت وروسته یې پای ته ورسوئ. دغه کړنه ستاسو د پیاوړتیا ځواک څو برابره کوي. په داسې حال کې چې یوازې 2 ساعته ستاسو په کاري ورځ کې زیات سوي دي. زده کړې مو همیشنۍ کړئ او په ټول عمر زده کړې وکړئ ترڅو په خپل ژوند کې تر نورو مخکښ سئ. له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ. دغه کړنه د دې لامل ګرځي چې تاسو په خپل ژوند کې ډیر پرمختګ وکړئ او د خپل تحصیل په دوره کې ډیر هغه څه لاسته راوړئ چې بل چا نه دی راوړي. نړۍ د هرې هڅې لپاره مکافات او مجازات په پام کې نیولي دي. د ښې هڅې لپاره ښه مکافات، د منځنۍ هڅې لپاره منځني مکافات او د نه کوشش لپاره ماتې او ناکامۍ.
په کانکور کې د رشتې ټاکلو لپاره څو مشورې. اوسنۍ زده کوونکو له وړاندې په دې اړه فکر کړی وي چې د ځان لپاره کومې څانګې یا رشتې وټاکي. دا چې څنګه کولی سو په کانکور کې د خپلې خوښې وړ رشته وټاکو، لاندې ټکي باید په پام کې ونیسئ. ټول کسان په هغه کار کې بریالي وي چې خوښ یې وي او مینه ورسره ولري. نو چې داسې ده باید د ځان لپاره داسې یوه رشته غوره کړئ چې ورسره مینه ولرئ او وکولی سئ خپل لوړو زده کړو ته مو په پوره لیوالتیا ادامه ورکړئ. وروسته په پای کې کار وکړئ او خپل ژوند مو په اسانۍ سره د خپل مسلک څخه په ګټه اخیستنه مخ پر وړاندې بوځئ. استعداد او وړتیا. د رشتې په ټاکلو کې یوازې علاقه او مینه هم کافي نه ده، باید په څنګ کې ورسره پوره وړتیا او استعداد ولرئ. دا چې زړه مو غواړي ډاکټر، انجینر او یا هم وکیل سئ، بسنه نه کوي. په دې برخه کې باید پوره وړتیا ولرئ. پوښتنه: څه پوه سو چې له کومې رشتې سره مینه لرو او په کومه برخه کې وړتیا لرو؟ کیدای سي ټاکنه مو مخکې کړې وي او ډیر کله دغه ټاکل سوې رشته د وخت په تیریدو سره بدلون مومي. د بیلګې په توګه کله چې تاسو په وهم ټولګي کې وي یو ډول فکر در سره وي، خو کله چې بیا تر 12م ټولګي پورې رسیږي بیا پر نورو رشتو فکر کوي. یعنی تر ډیره کولی سي خپله پوه سي چې کومه رشته مو خوښه ده، خو دا چې پوه سي څنګه کولی سي د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته لاره پیدا کړي او یا پوه سي چې آیا زه د دې پوهنځي لیاقت لرم او که نه تر ډیره سنجش ته اړتیا لري. د دې کړنې لپاره کولی سئ چې د فکر او شخصیت له ټیسټ یعنی ازمویښت څخه استفاده وکړئ او یا دا ډول نورې لارې چارې ولټوئ. رشته مو باید د تحصیل د دوام امکان ولري. د رشتې د ټاکلو په وخت کې باید یوې مهمې پوښتنې ته ځواب ورکړئ. هغه دا چې کومه رشته چې تاسو د ځان لپاره ټاکئ کولی سئ تر وروستیو پورې پکې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ او که نه. لکه څو کاله مخکې د پروتیز دندان په برخه کې یوازې دومره کار ته اړتیا وه چې کولی مو سول یوازې غاښونه او د هغو درملنه زده کړئ، خو په دې وروستیو کې پکې ډیر څه اضافه سوي دي. بله پوښتنه دا چې هغه رشته چې تاسو یې د خپل ځان لپاره ټاکئ تاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره مهمه او ګټوره ده که نه. په ټوله کې ځینې رشتې دي چې تر لوړې کچې پورې پکې د زده کړو دوام امکان نه وي، ډیری یې داسې دي چې ان تر ډاکټرا پورې پکې زده کړې کولی سئ. د زده کړو رشته مو باید د کاري زمینې درلودونکې وي، تر ډیره زده کړه او د زده کړو دوام د دندې اخیستو په موخه وي. نو د همدې لپاره د رشتې په ټاکلو کې زیات فکر وکړئ. البته د کار په بازار کې مخکې له مخکې د لوړو زده کړو لپاره د رشتې ټاکل د دندې پیدا کول هم دی چې وکولی سي په اسانۍ سره دنده ومومي. که مو په کورنۍ کې پلار، ورور، تره او بل څوک انجینر وي، ښه ده چې د ځان لپاره داسې رشته غوره کړي تر څو خپلې تجربې در سره شریکې کړي او هم په اسانۍ سره وکولی سي دنده ترلاسه کړي. که څه هم چې دا یو کلي اصل نه دی، په زده کړو کې له تاسو سره د کورنۍ مرسته ډیره ضروري ده، ځکه د تحصیل دوره یو داسې دوره ده چې که خپله کورنۍ در سره ډیر کم مخالفت هم ولري ستاسو لپاره به لویه ستونزه وي. د لوړو زده کړو د دوام لپاره د رشتې ټاکل څو مهم عوامل لري چې په دقت سره باید ورته پام وکړئ. لومړی مو خپلو نمرو ته وګورئ. نمرو ته په کتو مو د خوښې پوهنځی وټاکئ او وروسته پر هغه ښار یا ولایت فکر وکړئ چې غواړئ پکې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. د رشتې او پوهنتون په ټاکلو کې پوره دقت وکړئ، ځکه ستاسو ټول ژوند پر همدغو دوو برخو پورې تړلی دی. ستاسو راتلونکی ژوند مستقیما ستاسو په ټاکلې رشته، تحصیل او هغه ځای چې غواړئ خپلې لوړې زده کړې پکې سرته ورسوئ اړیکه لري. کیدای سي واده کول چې د ژوند یو له اړین اصل څخه شمیرل کیږي ستاسو پر زده کړو او هغه ځای چې تاسو پکې زده کړې کوئ مستقیمه رابطه ولري. نو داسې ټول تشویشونه مو له ذهنه لرې کړئ او پوره دقت وکړئ. د رشتې ښار یا ولایت او پوهنتون په انتخاب کې مهم ټکي هغه څه چې اوس د سمو زده کړو لپاره اړین دي په اصل کې یوازې د رشتې ټاکل نه دي بلکې ښار او پوهنتون هم دی. نو د رشتې په ټاکلو کې دغه درې مهم ټکي باید په پام کې ونیسئ. د رشتې ټاکل. د رشتې په ټاکلو کې باید لاندنیو پوښتنو ته د خپل ځان لپاره قانع کوونکي ځوابونه پیدا کړئ. آیا دغه رشته چې تاسو یې د ځان لپاره ټاکئ پیژنئ؟ آیا د دې رشتې واحدونه ستاسو له روحیتن او استعداد سره جوړجاړی کوي؟ آیا له دې رشتې سره مینه لرئ؟
آیا له مینې سره په څنګ کې د دې رشتې د پرمخ بیولو توان لرئ؟ د بیلګې په توګه زه له ډاکټر کېدو سره مینه لرم، خو دومره استعداد هم لرم چې هر وخت وینه ووینم او د شپې لخوا هم کله کله کار وکړم، او که یوازې په نوم پسې ګرځم چې خلک ووایي فلانی کس ډاکټر دی. آیا کولی سئ په دې رشته کې خپلو لوړو زده کړو ته تر لوړې کچې پورې ادامه ورکړئ، او که یوازې د 2 کلونو لپاره پکې درس ویلی سئ او بس، او یا دا چې په خپل ځان کې دا ځواک وینئ چې قدم په قدم مخکې ولاړ سئ او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. د بیلګې په توګه د حقوقو رشته لولئ، خو دا جرأت هم باید ولرئ چې په څارنوالۍ کې د قاضي په توګه او یا هم په یو زندان کې کار وکړئ. وکالت یوازې دفتري کار نه دی. د پوهنتون ټاکل، بالاخره کېدای سي تاسو د خپلې خوښې رشتې ته بریالي سئ. تاسو ته معلومه ده چې د هیواد پوهنتونونه درجه بندي سوي دي، نو پوره دقت وکړئ. د خپلو لوړو زده کړو سرته رسولو لپاره داسې پوهنتون وټاکئ چې وکولی سئ له محیط سره جوړجاړی وکړئ او په پوره خوښۍ سره پکې خپلې زده کړې وکړئ. که فکر آرام نه وي نو څنګه به وکولی سئ چې خپل درسونه په پوره شوق سره ولولئ. د ښار یا ولایت ټاکل، که پر دې پوه یاست چې په خپل ولایت او یا هم مرکزي پوهنتون کې د لوړو زده کړو د پرمخ بیولو لپاره چانس نه درکول کیږي، باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسئ. د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې کول لږ تر لږه 4 کاله وخت نیسي. پوره دقت وکړئ، ټول اړخونه وسنجوئ. د بیلګې په توګه ښار، اوبه او هوا یې، چاپریال، د ورتلو لار، د ورتلو د لارې وسایل، امنیت او دغه راز کوم لګښت چې په تلو او راتلو کې یې تاسو کوئ. دغو ټولو ټکو ته په پام سره خپلو لوړ زده کړو ته د پرمخ بیولو لپاره مناسب او د خوښې وړ ښار یا ولایت وټاکئ. کانکور کې بریا څه جادو نه دی، تاسو هم بریالي کېدای سئ. په کانکور کې د بریا په موخه باید د زده کړو فن او چل زده کړئ. ډېری زده کوونکي په ځانګړې توګه هغه کسان چې غواړي کانکور ورکړي سر ټکوي چې له اندازې ډېر مطالعه کوي، خو څومره چې زحمت باسي په هغه کچه څه نسي زده کولی. باید وویل سي چې په کانکور کې د بریا موخه یوازې په زیاته کچه مطالعه کول اړین نه دی. مطالعې لپاره د ځانګړو لارو چارو عملي کول مهم دی. که څوک په ساعتونو بې له دمې مطالعه وکړي خو د پام وړ لاسته راوړنې ترې ونه لري، توپیر یې له هغه چا سره ډېر نسته چې بیخي یې مطالعه نه ده کړې. له مطالعې اصلي موخه زده کړه کول دی، چې زده کړه کول بیا ځان ته خپلې لارې چارې لري او په دې باید پوه سو چې څنګه کولی سو یو څه زده کړو. معنا دا چې یو مطلب داسې زده کړو چې د اړتیا په وخت کې وکولی سو را په یاد یې کړو او ګټه ترې واخلو. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې لومړی باید د مطالعې او زده کړې فن او چل زده کړو. د زده کړو کولو فن یا چل، نیت او قصد وکړئ چې زده کوم یې. د زده کړې او مطالعې په سر کې مو باید نیت دا وي چې هر هغه څه چې اوس یې لولئ باید زده او حافظې ته وسپارل سي. څېړنو ښودلې تر هغه وخته چې انسان ونه غواړي یو څه زده کړي، یوازې په لوستلو سره یې هیڅکله هم په حافظه کې ځای نه نیسي. په اصل کې نیت کول د کار کولو اصلي لامل دی چې دغه څه په اسلام کې هم روښانه دی. حدیث شریف دی، ژباړه ټول عملونه په نیت پورې تړلي دي. معنا دا چې لومړی نیت وکړئ، کار به په خپله ترسره سي. په ذهن کې د زده کړو څیزونو وخت په پام کې نیول هم ډیر اړین دی. په پوره مینې او لیوالتیا سره درس ووایاست. ډاکټر مارتین رادرز په دې باور دی چې د موضوع د ګټوري او پایداري زده کړې لپاره اړین توکي له هغه مطلب سره مینه او لیوالتیا لرل دي. مارتین په دې پوره عقیده لري که څوک تر ټولو قوي حافظه هم ولري خو که هغه څه چې لولي یې مینه او علاقه ورسره ونه لري، هیڅکله به یې په یاد نسي او ډیر ژر به یې له ذهنه ووځي. نو له هغه څه سره چې مینه نه لري خو مجبور یې چې زده یې کړې، هڅه وکړئ په خودآګاه ډول ځان ته داسې روحیه ورکړئ ګواکې له دې مطلب سره مینه لرئ څو وکولی سي په اسانۍ او د ډېرې مودې لپاره په ذهن کې وساتئ او د اړتیا په وخت کې ترې ګټه واخلئ. له هغو مطالبو سره چې غواړئ زده یې کړئ څنګه خپله مینه زیاتولی سي. د دې پوښتنې ځواب ډیر ساده دی. د دې لپاره چې وکولی سئ یو مطلب په ډیرې اسانۍ زده او ذهن ته وسپارئ، ځان ته داسې روحیه ورکړئ چې ګواکې کلونه وړاندې مو غوښتل دغه څه زده کړئ او نن په دې بریالي سوي یاست چې لاس ته یې راوړئ. که مو ذهن کې دې فرمول ته ځای ورکړ، ډاډ درکوم چې په پوره مینې او لیوالتیا سره به یې زده کړئ. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو، د غوره ملګري نننۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي.
هر چیرته چې یاست خوشاله، آرامه او سوکاله اوسئ.